بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په لنډو ټکو ووایم چې ډېرو ملګرو او مدیر صاحبانو دا غوښتنه کړې ده چې دغه د سیسټم لینک یا آی پی ادرس دې مونږ د یاده وځي. نو د دې د حل لپاره موږ څنګه کولی شو چې د ستاسو کمپیوټر لپاره اپلیکیشن انسټال کړو یا سافټویر انسټال کړو. دا په کمپیوټر کې کوي او که په ټلیفون کې وي. نو راځو په عملي شکل باندې زه دا درته ښیم. کله چې تاسو سیسټم ته راغلی د یو ریل د دغه بخش ته به تاسو وګورئ. زه دا تاسو ته لنډ کړم دې برخې ته. دلته به تاسو ته د ډاونلوډ علامه راشي. زه راځم سیسټم ته لاګین کېږم. کله چې تاسو سیسټم ته لاګین شول دلته به تاسو ته علامه نه وي فعلا، خو کله چې لاګین شوئ دلته به تاسو ته دغه علامه راشي. په دې باندې به تاسو کلیک وکوئ. کله چې کلیک پې وکړو تاسو ته به دلته ووایي چې آیا دغه غواړئ دغه موټا ډیسکټاپ اپلیکیشن انسټال شي. تاسو به ووایئ چې یس انسټال یې کړه راته. دا به نو تاسو ته څنګه شي انسټال شي. چې کله انسټال شولو په دې شکل به تاسو ته انسټال شي. زه اوس دغه مینیمایز کړم، ټوله برخه به زه تاسو ته مینیمایز کړم. دلته به تاسو ته دا ښکاره شي. فعلا به لاندې ټاسکبار تاسو ته نه ښکاره کېږي. په دې شکل به تاسو ته ښکاره شي. د دې نه وروسته به تاسو دغه سافټویر یا اپلیکیشن په دې شکل باندې تاسو کارولی شئ. نو دلته که چېرته راشي اپلیکیشن دغه دی، موږ ته دلته جوړ شو موټا ډیسکټاپ اپلیکیشن. په دې باندې تاسو کلیک وکوئ، تاسو په دې ته لاګین کېږئ. نو کورپاڼې ته زه راځم. ټول اپلیکیشن یا سافټویر به تاسو ته په دې شکل باندې ښکاره کېږي. تاسو کولی شئ په دې کې خپل معلومات ثبت کړئ او دلته یې که چېرته وګورو موږ ته دلته انسټال شوی ده، دغه ده موټا ډیسکټاپ اپلیکیشن. تاسو کولی شئ دا همچنان ان انسټال کړئ. زه راځم کنټرول پنل ته. په کنټرول پنل کې پروګرامز ته راځم. په پروګرامز کې همدغه موټا ډیسکټاپ اپلیکیشن چې کومه یو ده دا زه ان انسټال کوم. زه ورته وایم چې د ریموو یې کړه د کروم براوزر نه همچنان ماته. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې د خپل ځان لپاره په ډیسکټاپ کې یو سافټویر یا اپلیکیشن انسټال کړئ. د هغې نه وروسته تاسو فقط هغې ته ورځئ او کار به پکې کوئ. نو خدای دې وکړي چې د دې نه مې یو څه اخذ کړی وي. السلام علیکم.